دوستانو السلام علیکم. د سردار محمد خصوصي ښوونځي شاګردانو، استادانو، مسؤلینو، همکارانو سلامونه درته تقدیموم او هر څوک چې دا پیغام اوري زما سلامونه او احترامات قبول کړي. چې موږ د انګلیسي کلاس شروع کړی دی هر چهارشنبه په اوته کې یو ساعت دا پیغام د شاګردانو دغه خاصتا دغه پیغام د شاګردانو لپاره دی او ستاسو توجه دې ته رااړوم چې ستاسو سر په خلاص شي چې زموږ هدف څه شي دی او ستاسو مسؤلیت څه شي دی، ستاسو ریسپانسیبیلیټي څه شي ده. دا انګلیسي لغاتونه زه په دې خاطر استعمالوم چې ستاسو په هفته کې یا په ورځ کې یو لغات زده سي، دا ډېر لوی شی دی. دغه ماحول چې نن سبا ستاسو لپاره میسره سوی دی یا اویلیبل سوی دی یا جوړ سوی دی، دا ډېر د قدر وړ دی. په ډېره کمه ټکنالوژي، په ډېره کم سرچینو کې، په ډېرو کمو ریسورسز کې ستاسو لپاره انټرنیټ میسره سوی دی، ستاسو لپاره وای فای میسره سوی دی، ستاسو لپاره په اصطلاح پلازما یا بیگ سکرین ټي وي میسره سوی دی او ستاسو لپاره دا فایده دا ده چې تاسو کولی شئ د یوټیوب د لارې یا زموږ د لارې یا د ان پرسن د لارې یا د لایف سیشن د لارې او یا د ورچوال د لارې تاسو یو شی زده کړئ. دا کوچنی خبره نه ده شاګردانو. که تاسو دې ته متوجه واوسئ دغه ماحول چې ستاسو لپاره جوړ سوی دا ستاسو لپاره ډېره ښه آینده جوړېږي د خیر سره. د دې څخه باید تاسې په صحیح معنا باندې استفاده وکړئ. په دغسې مختلفو په دغسې سختو شرایطو کې نن ستاسو لپاره دا ماحول جوړ سوی دی چې حتی تر دې اندازې پورې چې موږ په دې کې انوالو شولو چې موږ د امریکا څخه ستاسو لپاره تدریس درکړو. دې ته وایي ما ستاسو ته یو لغات درکړی و مخکې، دې ته وایي conversational phrases. روزانه چې شان استعمالیږي expressions, conversational phrases، فعلي جملې و په اصطلاح دغه لغاتونه چې ورځ په ورځ استعمالیږي روزمره، دا زما وظیفه ده چې زه تاسو ته ښوم. لغات چې ما تاسو ته در وښاوه په نامه سره idiomatic. idiomatic معنا conversational phrases. استاد به تا ته عظیم جان به تاسو پر تخته ولیکي conversational phrases چې په دې کې عبارت چې مقصد یې تا د ښوم موږ تاسو دا څو لغاتونه در اوسه پورې زده کړي دي. live session teaching، in person teaching، live session learning، in person learning، virtual teaching، virtual learning. موږ تاسو ته خدای پاک دوې غټې سرمایې راکړي دي چې موږ هغه بعضې خلک ورته متوجه نه دي. بعضې خلک دا فکر کوي چې سرمایه پیسه ده، سرمایه خو ښه موټر دی، سرمایه خو ښه کور دی، سرمایه خو ښه جایداد دی. هغه سرمایه نه ده، هغه ته متوجه کېږي مه. دوې لوی سرمایه موږ ته خدای پاک راکړي چې یو وخت دی او یو ښه صحت دی. چې هر څوک ښه صحت ولري او د دې ښه وخت څخه مثبت استفاده وکړي، دا هر شی دی. پرون چې هر شی وه هغه په اصطلاح تاریخ شو، هغه پاته شوله، په هغې کې چورت مه وهه. بعضې غلطۍ چې تا پخوا کړي دي د هغو څخه استفاده کولی شي چې مقصد جوړ یې کړې، فکس یې کړې. په انګلیسي کې وایي mistake is not a mistake when you fix it. یعنې هغه غلطي چې تا پرون کړې ده هغه بیا مه استعمالوه، مه یې تکراروه. او سبا چې دی سبا در اوسه پورې رارسېدلې لا نه دي. دغه موجوده وخت چې دی د دې څخه به ته ښه استفاده کوې. سیلف ډسپلین، ټایم مینجمنټ، دا دوې خبرې به اعظم خان تاسو په تخته ولیکي. ستاسو استاد محترم، ټایم مینجمنټ او سیلف ډسپلین، د دې څخه تاسو باید ښه استفاده وکړئ. ستا آینده تا ته نه ده معلومه چې ته چیرې رسېږې، او که ته زحمت وکاږې ته به یو وخت د خیر سره یا وزیر به یې یا په اصطلاح د افغانستان پاچا به یې یا په اصطلاح یو والي به یې، یو سفیر به یې، یو شی به ستاسو جوړېږي. او که ته د دې شیانو څخه استفاده ونه کړې امکان ډېر لري چې هلته ونه رسېږې. نو د دې ماحول ستاسو ښه استفاده وکړئ.
دا پیغام په دې خاطر درته پرېښاوه چې مقصد ستاسې په دې خبرو باندې سر خلاص شي چې دا ماحول چې ستاسې لپاره جوړ شوی دی په دغه کمو سرچینو کې په دغه کمو ریسورسز کې دا کوچنۍ خبره نه ده. نور مو وخت نه نیسمه، نه غواړم دا ویډیو اوږده کړمه، بیا کله له ستاسې سره نورې ویډیوګانې شیر کومه. خوشحاله اوسئ، صحتمند اوسئ. سلام علیکم.